عراق کې خلکو ته پته ولګېده چې حسین رضی الله عنه د یزید سره بیعت نه کوي او تللی دی مکې ته. نو دوی وایي چې موږ هم نه یزید غواړو نه معاویه غواړو، موږ علي رضی الله عنه غواړو او د هغه بچي غواړو چې د دوی د مشران. نو حسین رضی الله عنه ته خطونه شروع او په خطونو کې ورته څه یعنې خلاصه د خطونو څه وه چې موږ تا سره بیعت کړی دی، ولا نريد الا انت، او موږ صرف تا غواړو، وليس في عنقنا بیعة لیزید، او زموږ په غاړه کې ګوره د چا بیعت نشته او بیعت صرف ستا سره دی. دا خبرې کولې او را به شي زه به ته حقیقت بیان کوم انشاءالله ښه په صحیح سند سره چې جبې قلمونه دا د دوی د حسین رضی الله عنه سره وو، یعنې ملګرتیا د هغه سره وه، او زړونه او تورې دی د هغه ظالم سره وي کوم ظالم چې حسین رضی الله عنه شهید کړی. خو ظاهره کې دا خطونه ولېږل تر دې چې تاریخ کې راځي چې 500 نه زیات خطونه حسین رضی الله عنه ته ورسېدل. یعنې آخر مجبور شي 500 نه زیات خطونه راځي. بل داسې اندازه لګي چې یاره 500 نه زیات خطونه راوي، دا خو لوی قوم په انتظار دی، یعنې یو لویه دنیا په عراق کې انتظار کوي چې څوک راشي، حسین رضی الله عنه راشي. حسین رضی الله عنه خو د حقیقت نه خبر خو نه. الغرض حسین رضی الله عنه یو ناشنا کار وکړو چې خپل د تره زوی مسلم ابن عقیل ابن ابي طالب دی ولېږو ته لاړ شه ته د حقیقت معلوم کړه، ځکه دا خطونه را روان دي او موږ نور د قصې نه خبر نه یو، دا څه قصه ده؟ هغه وایي صحیح ده. مسلم ابن عقیل یو څوری سفر وکړو لاړ کوفې ته ورسېد، معلومات کول نو پته ورته ولګېده چې خلک لکه حسین رضی الله عنه غواړي. لاړ د یو کس کور ته چې هغه ته ویل کېږي هاني ابن عروه، د هغه سره دېره شو. دا ګورې تاسو د تاریخ مختصر بیانوم، لکه چې په یو بیان کې د پوره قصه نه کېږي، خو چې تاسو ته صرف سرسري دا قصه دا معلومه چې داسې چل شي او پوهېږي په وضع. هاني ابن عروه سره دې دېره شو او دا خلک را روان ډلې ډلې او یو او د مسلم ابن عقیل سره بیعتونه کول چې یعنې دې نایب او وکیل دی د چا؟ د حسین رضی الله. نعمان ابن بشیر ناشنا دا ده، نعمان ابن بشیر د امیرو د کوفې د یزید د طرف نه، یعنې په کوفه باندې مشر نعمان ابن بشیر دی او څوک دی. نو هغه ته چا ووایي چې مسلم ابن عقیل دلته ستاسو منځ کې ناست دی او بیعتونه یې د حسین دپاره شروع کړي رضی الله عنه. هغه ځان ړوند کړو، دا حسین رضی الله عنه را لېږلی دی او د هغه د تره زوی دی، یعنې خلکو د دوی ډېر قدر کوو ځکه چې دا د پیغمبر صلی الله علیه وسلم خپلوان دي. اوس دی ګوره امیر دی د یزید د طرف نه، ذمواري ده چې دی د کوفې د امن او د هر څه خیال وساتي، خو دې ځای کې هغه ځان څه کړو بلی کړو. تر دې چې بعض کسان چې د ده سره وو د نعمان ابن بشیر سره، هغوی ته دا خبر چې ورسېدو هغوی لاړو یزید پسې شام ته. یزید ګوره په شام کې دی، دا اوس یاد سره یزید په عراق کې نه دی، ځکه چې د بنو امیه دارالخلافه چې د هغه کومه ده هغه شام دی، معاویه ملته و دی ملته رضی الله عنه معاویه. نو دی لاړ دا بعض کسان لاړو یزید پسې شام ته، ورته ووایي ګوره قصه بله روانه دلته خو بیعتونه کېږي. او نعمان ابن بشیر ګوره خبرې له اهمیت نه ورکوي. یزید څه چل وکړو چې کله ورته پته ولګي چې دا قصه خو دا خو بیعتونه روان دي، دا خو مسلې جوړېږي. اول کار هغه دا وکړي چې نعمان ابن بشیر د مشرتیا نه لري او د هغه په ځای باندې عبیدالله ابن زیاد امیر کو د کوفې ټوله جاخده جوړه کړې. دا عبیدالله ابن زیاد یاد یې ساتئ. دی په اصل کې په بصره باندې مشر و د مخکې نه، خو کوفې ورسره م ورکړه، په دواړو باندې مشر شو چې ته امیر د کوفې مې، امیر ته د بصرې مې، او د دې خبرې څه علاج راوباسي چې دا څه قصه روانه ده چې موږ هم پوه شو. عبیدالله ابن زیاد د شپې راغی کوفې ته او د دې مخ نه کپړه تاو کړې وه، صرف دا سترګې ښکارېدې، په خلکو باندې تېرېدو په کوفه کې د شپې سلام به واچو، نو خلکو به ورته وعلیک السلام یا ابن بنت رسول الله، په تا دې سلامتی ای د پیغمبر صلی الله علیه وسلم د لور زویه. خلکو دا مطلب چې حسین رضی الله عنه
راورسېدو خو د شپې راغی پټ راغی